او مفتي صاحب دې یادېږي؟ او څه شی به له راوړل چې ماښام به راتلو څه به یې راته ویل؟ بسکټ هر څه به یې راوړم. د ژوند په ستړیو لارو کې بې پلاره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي محروم له دغه سیوري د چناره دې څوک نشي. ګرانو قدرمندو کتونکو، په تحصیل مامون بدن سیمه کې موجود یم. دا ګلونه ماشومان چې دي د مفتي سلطان محمد زامن دي. د مفتي سلطان محمد 3 زامن او دغه شان یوه لورکۍ ده. ماشومان یې راسره موجود دي. د دوی نه تپوسونه کوو. ماشوم به څه د سوال جواب ورکړي، خو بیا هم چې د مفتي سلطان محمد څه خواهشات وو دې بچو باندې، دې ماشومانو باندې هغوی کم تعلیم کم زده کړه کول غوښتل، د دوی نه څه جوړول غوښتل. کاکو څه دی نوم دی؟ قاسم. قاسم نوم دی؟ ډېر ښایسته نوم یې له نه دی ښې؟ او څوم کې سبق وي؟ درېیم کې. کوم سکول کې؟ په درېیم کې. او مدرسې سبق وي؟ او څومره سپاره ده؟ قاعده. او مفتي صاحب به درته څه ویله؟ هر څه ویله ته. سبق به یې ته پخپله ووایه؟ دلته یو کور کې سبق نه به رالو، راته به ویل قاعده راواله، سبق به یې راته یاد کړه، بیا مې وروسته کېښوست. او د سکول سبق به یې ته یاده؟ سکول بیا راته لږ لږ یادوم ماخوستن کې. او مفتي صاحب څه ویل چې ستا نه به څه شی جوړوم؟ مولوي صاحب. د کومې علاقې مولوي صاحب؟ بدعا. د بدعا. او ته به څه شی جوړېږي؟ مولوي صاحب. او مفتي صاحب دې یادېږي؟ او څه شی به له راوړل چې ماښام به راتلو څه به یې راته ویل؟ بسکټ هر څه به یې راوړم. سلطان محمد د ماشوم د سلطان محمد مولوي صاحب خواهش هم دا و چې د هغه زوی هم عالم جوړ شي او د دې علاقې خدمت وکړي. نورې خبرې زه د دوی ماشومانو څخه کول ځکه نه غواړم چې زیاتره موږ په میډیا باندې بیا هم د ماشوم نه، د هغوی د غم درد نه، د هغوی د خفګان نه بیا یو ډرامه غونته کې جوړه کړو. او د مفتي سلطان محمد دغه ماشومان، د مفتي سلطان محمد همدغه خواهشات و چې د هغه بچي هم عالمان شي او دین زده کړي، نورو خلکو ته د هغوی نه علم خور شي. او مفتي سلطان محمد دغه خواهش چې دی په ژوندینه باندې پوره نه شو. الله دې وکړي چې د هغه بچي هم د هغوی په نقش قدم باندې عالمان شي. الله تعالی دې د مفتي سلطان محمد په رنګ د ملک او قام خدمت واخیستلی کی چې د دوی نه هم د علاقې ته د علم رڼا چې دغه خواره شي. ګرانو کتونکو، که وګورئ په باجوړ کې د سکولونو د تعلیم ډیر زیات کمی دی، ډیر زیات نشوالی دی. همدغه علما دي، همدغه مفتیان دي، همدغه ښایسته خلک دي، همدغه الله والا خلک دي چې زمونږ او ستاسو ماشومان چې دي، زمونږ او ستاسو بچي چې دي، د هغوی پالنه، د هغوی هغه سخته هغوی په خپل ځان باندې اخیستې ده. او په دې شړو، په دې غرونو، په دې علاقو کې چې نه پکې روډ شته، نه پکې سکولونه شته، زما او ستا د بچو نه انسانان جوړوي. زما او ستا بچي چې دی هغه د حیوانیت نه راوباسي، د علم رڼا پکې خوري. مفتي سلطان محمد دغه شانته کې په سوونو ماشومان چې دي هغه اطمینان پرې خوستل. نه یوازې د مفتي سلطان محمد نه دا 3-4 ماشومان اطمینان نه دي پاتې شوي،
دغه شان په سوونو په زرګونو ماشومان چې دي د مفتي سلطان محمد د شهادت سره یتیمانان شوي دي. دلته چې کومه مدرسه کې به مفتي سلطان محمد دغه ګلالو ته زده کړه کوله، د علم رڼا به خوروله. نن مفتي سلطان محمد نشته دی، په دغه مدرسه کې هم یو سوګ دی، یو غم دی. کم چې د کلي جماعت دی په هغه کې هم یو سوګ دی، یو غم دی. د مفتي سلطان محمد باندې د شهادت باندې د هغه کور، د هغه ورونه، د هغه بچي، د هغوی خاندان لږ او د دې علاقې مشران، کشران، ماشومان، زنانه ډیر زیات غمجن دي، ډیر زیات دردمن دي. الله دې د چا بچي هم نه یتیمانان کوي او د مفتي سلطان محمد شهادت دې الله تعالی قبول کړي.